نن موږ په اروپا کې اوسېږو دلته دا خبرې کولی شو په محکومه پښتونخوا وطن کې پر پی ټي ایم باندې دیوالونه تنګ کړي دي ځان یې ورباندې تنګ کړي دي که په کلي کې لس کسان کښېني د پی ټي ایم د غونډې په حواله باندې هلته د اس آی سپي هلته ورسېږي چې تاسو دلته څه کوئ موږ اس آی ته هم دا وایو موږ د پاکستان رپورټ هم دا وایو چې ترابه هغه وخت تللی دی چې ته مزې د خلکو پسې خلکو ته دمکیات ورکوې چې لاریون به نه کوې بلکل داسې لاریونونه به کېږي انډیوالو د پي ټي ایم پر مشرانو باندې په هر پښتون پي ټي ایم په مشرانو باندې په درجنونو مقدمات جوړ کړي دي چې چیرې هم جلسه وشوله هغه ځای کې بیا دې پي ټي ایم په مشرانو باندې فایلونه جوړوي عزیزانو تاسو دا خبره ښکاره ده لکه افغانستان چې وویلې موږ نه نقیب یېږدو نه به نجیب یېږدو نه به داور یېږدو نه دا بل چې دا په واره کې شیطان کړه دا زموږ نه هم نه دی او نه یې هېروو د دې هر شي حساب نه هېروو ته دې راکوې خامخا مې راکوې او دا پښتون نسل دا ځوان نسل ډرامه نه په کراره نه کښېني دا ډرامه د په کراره نه کښېني دا حق غواړي دا ډرامه د ازادي غواړي که دا پي ټي ایم که دا پښتانه و دیوال ته ودرول دا فکر به نه کوې چې پښتانه به تسلیم شي د پښتانه به لاړ شي ستا به ګریبان دهشتګرد دهشتګرد